او یو ډاکټر صاحب زما یو دوست دی، هغه ما له راولېږه، ما ته وی چې زما یو استاد دی او زما دوست دی او دې تا سره یو څو خبرې کوي، تا سره ملاقات کول غواړي. مې بالکل راځي، څه ټایم راشي؟ مې چې څه ټایم یې خوښي خو ځه سهار دې وختي راشي، سهار وختي راځي. ما وله چای ناشته برابر کړه، دې غریب وختي راغی. ما کېنو په بیټک کې چې دې څنګه کېناسته، په بلق بلق په ژړا شو. صرف یو پیاله چای زما د مخه اوس کله ناشته ماشته ونه کړه. مې ډاکټر صاحب ولې یروي تاله راغلی مو په ډېر غم کې مبتلا یم. مې ولې وی یو زوی مې دی لوپر دی، پروفیسر ډاکټر، چې څه ګټم هغه زوی مې لوځئ، ښه مریضان ګورم، ښه پیسې ګټم، زوی مې لوځئ. او داسې نه لوځئ، ملګري دي ورسره لوپران، او دام نه چې سوات ته بوځي خرچې پې کوي، مری ته بوځي خرچې پې کوي. دا خو وړې خبرې دي. سنګاپور ته بوځي، ملیشیا ته بوځي، خپلو ملګرو له ټیکټ یې وکړي او فری ځان سره بوځي، هلته لوټلو خرچې پې کوي، بیا ګفټونه والا اجنت سره راولي چې څه ټولې پورونه یې مرانه خرڅ کړه. نه مې مني. زه ته یم یا بچې دا ته څه کوې، لوپران دي، بس بابا دا خو هر څه تا ماله ګټلي، ما را راکړه کړه چې ته مرې بیا وروستو زه به یې په ژوند راکړه کړه. ما ته مولوي صاحب بېګې هم را باندې ډزې کړې، خدای ته بچ کړی. څوک ما ته څه چلو وی زه وجلی شم په یو سیکنډ کې به مړ کم، څوک به دې خبر هم ني. خو زوی مې د لاس مې نه ولګي، زه هم دا لور او دا خوی دا ښځه دې خرڅه کړه ماله را پیسې، دا کور دې خرڅ کړه، دا هم خرڅ کړه، بلا کورونه یې رانه ټول هر څه خرڅ کړل. څه وکړم؟ ډاکټر صاحب یو خبره درته کوم، خفه کېږې به نه. ما وی دا بچې چې نن په کوم سټیج ولاړ دی، دا ستاره لاس، تا به دا بچې ځان سره چې د جومات ته سر منځله نه بوتلی، ماسخوتن به ځان سره چې تا منځله نه بوتلی، قرآن شریف به دی له په لاس کې نه ورکړی، دی به د جومات ته نه بوتلی چې استاد یې درته سبق شروع کړه، مدرسې ته به نه بوتلی، دی به د ملا سره ناسته نه کړې. ما ته ما مونځ نه کوم، نو ده باندې به مې څه کوم، زه نه یم تللی، دی به مې څه بوتلی. خو ماشومو نیازبینو یو بس ما به پیسې ورکولې. نو ما وی ګوره کم سخوندر چې ستا په کور کې مست شي که نه، او ته پې یوې نه کې، او په سټ ورته جغ وروا نه چې، او هغه پټي ته به ونه دی، نو تا ته هم ښکرې راړمئ. مې هغه مست خوندر دی اوسه، ستا د الله سوتې دی، تا هم نیک عمل نه دی کړی او په زوی دې هم نه دی کړی، پیسه ډېره ګټې او ډېره دې وګټله او ډېره دې وګټله، ژوند دې سرې ځه، دا یې ته نن په مولیانو پسې ګرځې او پریشانه پروت دی. ولې دا بچې دې ولې نه سمو، ځان سره دې ولې منځله نه بوته؟ په ښه نه وه چې سار تم پېشمني پاسېدې، 2 رکعته نفل دې کولو، دا زوی دې بلد کړی وي. ښه نه وه چې ته سار منځله تلې و، دا زوی دې بوتلی وي. ښه نه وه چې سار د منځه نه پس تا هم د قرآن شریف تلاوت کول په دې زوی. موږ څومره سادهګان یو، موږ د 20 روپو د 100 روپو بوټې والو په میله کې او کورې په ګمله کې وکړو، د هغې څونه خیال ساتو، اوبه ورته اچو، سره ورته اچو، ګوډې کوو، شاختراشي یې کوو، ښځې سره پې جنګ هم کوو چې نن دې بوټې ته اوبه نه یې اچولې، او ساره ماسخوتن ته تابېږو. نو د 100 روپو بوټې قیمتي دی که بچې قیمتي شو؟ بچې خو د اربونو کیربونو روپو بوټې دی. هېڅ خیال د بچې موږ ونه ساتو، موږ یې دا خیال ساتو چې بنګلې والا والا، موږ یې دا خیال ساتو چې ښې موټرې والا والا. د بچی د اخلاقو خیال موږ نه ساتو چې د په ذهن کې موږ د پیغمبر مبارک او د صحابه اخلاق ورواچو. د بچی د دین خیال موږ نه ساتو چې دا بچی دیندار کو، دا سوچ مونږ نه کو، بس پیسې په بچی ګټه. یو را یادېږي زموږ د علاقې یو وجي صاحب و، یو میا صاحب و، مړ دی غریب، خدای پاک دی وکړه، باباجي له به زموږ راته زوی ډاکټر شو، بارې ولېږه، او چراغ باباجي ته به وی زما زوی خو MBBS شو، بیا سپیشلیسټ شو، اوس بار ملک ته مې ولېږه، او مولوي صاحب ډېر خوشحاله. ما ورته یو ځل هغه ورته وی ګورې میا صاحب دا بچې خو دې ولېږه، خو ګورې بار زما نه دی خوښه، یاره جیوي دلته څه ماحول دی، ډېر ښه ماحول دی، دلته څه دی امن نشته، هلته امن دی، دا دی دا دی صفتونه. یو ځل هغې ژړلې، ویره مولوي صاحب ستا خبره خو ټیک وه، یا بچې مې بار ولې هلته ښځه وکړه، هم ډاکټر دی او ډاکټر یې مې وکړل. بس ما ویل زه ښه ده چې د خپلې خوښې دې وکړه، مفتو کې راته ډاکټره میلاو شه، په ډاکټره خو ډېر لوی خرچه کېږي. ښه شو، وایي ما له به پیسې را لېږلې، بیا باندې پیسې بندې کړې.
چې پیسې بندې کړې. ما ورته وی چې بچې پیسې مال را لېږه، ما خو جایداد تا دپاره خرڅ کړې، زما خو جایداد ختم شوی دی، هغه مې تا تعلیم نه خرڅ کړ چې ته دې بلا پیسې مې دله درکړې. دغه یو کور مې دی، یو د مور ده، یو زوی مې پکې پراته لور خور دی واده را، زه به څه کوم څه به خورم. وایي دا کور خرڅ کړه که نه. وایي چې کور خرڅ کړم کوم خوا به ځمه، په کرې اوسېږه که نه، بس تا پکې ژوند تېرېږي، ته څه کوې. خیر په خبرو کې اوس یې راته ټلیفون بند کړی او راته یې میسج وکړ چې که ما ته پس د دې نه پس دې ما ته ټلیفون هم وکړ نو ښه به نه وي. ضبط پیشه و دا مور دې ښځه دې پیشه خرڅ یې کړه. دا دې ټلیفون بند کړ، ویې رټلم اوس زسته وکړم. مونږ دا سوچ کې پراته یو چې دا زوی انګلینډ ته ولېږه، امریکې ته ولېږه نه، زمونږ د دې انکار نه کوو، ښه تعلیم پې وکړه، بالکل پې وکړه. امریکا کې کېږي، لندن کې کېږي، فرانس کې کېږي، ډېر خلک هلته اعلی تعلیمونه کړي دي او دلته راغلي دي او دارې خدمتونه کوي، دې هېڅ انکار نه کوي. ته په امریکا کې هم په بچي تعلیم کولی شي، ته په انګلینډ کې هم کولی شي، ته په فرانس کې هم کولی شي، ته په جرمني کې هم کولی شي، خو بنیاد خو یې دلته جوړ کړه که نه. دین خو ورته وښایه، قرآن خو ورته وښایه، منځګزار خو یې جوړ کړه که نه. نبوي اخلاق خو په دې بچي باندې دې وکړه که نه، دې چې هر ځای ته دې به ټیک روانېږه. قسم دې ما ته پته ده زمونږ بعضې پاکستانیان مسلمان په امریکا کې پاتې کېږي، جینکۍ په امریکا کې پاتې کېږي، زمونږ د خلکو نه ښه پرده کوي. په انګلینډ کې بعضې خلک ما سره په ټیلیفون زما دا بیانونه اوري، ما سره رابطې کوي. قسم دې په امریکا او په انګلینډ او په لندن او په دې علاقو کې ستا د مسلمانانو زنانه داسې پرده کوي چې دلته نه شي کولی، داسې جماعتونو کې منځونه کوي چې دلته هم نه کېږي، هلته د قرآن شریف درسونه هم کوي. ولې؟ بنیاد ښه جوړ شوی. الله پاک که مونږ له بچې راکړه، دې له نه چې دا نیازبین لوی کا او پړې پې وروچه اوس خاندر ته جوړ کا، دې له مونږ له خدای بچي راکړل چې دته قرآن وښایه. د ده په زړه کې د صحابه کرامو او د رسول الله مبارک او د خدای محبت او مینه واچو. دنیا خو روانه ده، مونږ خو ټول به څوک په دنیا کې همیشه پاتې کېږي. هر کله چې د دنیا نه به زموږ پلاران څه شو، زموږ نیکونه څه شو، مونږ منځو قبر کې به څه کوو. په خدای یقین وکړه ما ته چې قبر کله رایاد شي، یریږم چې خدایه سخته شپه د قبر شپه لومبۍ شپه ده، دا به دې له به زه څه به کوم، پاتې کېدی خو نه شم، هلته به زه څه کوم چې دا سا رانوځي چې څنګه به وځي. یا الله توبه، چې دا فرشته رانه سا وباسي څنګه به وباسي، او چې بیا مو لمبی دغسې به پراته یو خلک به وباچوي، او بیا کټ کې مو یوسي، خواږه بچي به رانه را رخصت شي. والله که څوک تپوس هم بیا کوي د مور پله، مال ګټلی و پاتې شو په دنیا کې، دولت ګټلی و په دنیا کې دنه پاتې شو، هغه رزق دې ګټلی و هغه ایسي پاتې شو، خاوره کې به پروت دی بیا، بنګله پاتې شو هلته خاوره کې به پروت دی بیا، بچي پاتې شو. هغه د خلکو د مخه دغه څلوېښت ورځې یا هفته به دعاګانې درته وکړي، بیا دا قدرتي عمل دی، فطري عمل دی چې مړي خدای پاک د بنده نه یېری چې د خپل ژوند سم تېر کړي. دا بیا یېرېږي، مور هم یېره شي او پلار هم یېره شي. زما بنیادي خبره ده چې الله زمونږ بادشاه دی، زمونږ مالک دی، زمونږ رب دی، زمونږ خالق دی، مونږ سره ډېره مینه لري. قسم په الله چې مونږ سره الله ډېره مینه لري. دا نن چې تاسو دلته د جومات کې ناست یې، ستاسو په زړه کې د دې مونځ مینه چا چولې ده؟ الله چولې ده. دا خو الله زمونږ ستاسو زړه کې واچول چې راشه ماته سجده ولګوه. زړونه خو د رب العالمین په لاس کې دي، ته لږ ور نږدې کېږه الله ته. رسول الله مبارک فرمایي وی ته یو لیش الله ته نږدې کېږه، الله به یو ګز در نږدې کېږي، ته یو ګز ور نږدې کېږه، الله به دوه ګزه را نږدې کېږي، ته خدای له پیاده ورځه الله به په منډه راځي. دا یو مثال ورکړي، نور خدای منډې نه وایي او نه په ګزونو ځان الله را نږدې کوي. مطلب دا چې ته الله لږ خوشحاله که، خدای به دې ډېر خوشحاله. سکون که غواړې رونو، اطمینان که غواړې، یو خو بچو له ښه ماحول ورکړي، ښه تربیت، خو تعلیم پې وکړي. ما ډاکټران یې جوړ کړي چې دې ښکلې خشته دینداره مې او ډاکټر مې دې به ظلم نه کوي. انجینیر ته جوړ کا، ښه انجینیر ته جوړ کا، مسلمان انجینیر ته جوړ کا چې دې کرپشن به نه کوي. خشته ښکلې د ماحول کې تجارت هر څه پې کوه. دا د دنیا د چلېدو ځای نه چې دا موږ نه کوو، څه به کوو؟ میزایل چې دې جوړ نه کوو، انډیا دې نه خوري. ایټم بم چې دې جوړ نه کړه ساینسدان، نو ته ژوند تېرولی شي. سړک کو د دې ټولو ضرورت دی، خو کم از کم بچوله د دنیا سره د دین فکر هم وکړې، مونځ ته بوځئ، تلاوت پې کوئ، بهترین اخلاق ورته وښایئ، ډېر نیازبینتوب په بچو مه کوئ، الله ته نږدې کړئ چې د خدای عبادت وکړي، الله به خوشحاله شي. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسان او پیرې ما دقله پیدا کړی دی چې د زما عبادت. ته چې په لاره په ګاډي کې روان یې، نو ته ذکر کولی شي که نه؟
په دې ګوتم کولی شي، په تسبوم کولی، په دې عبادت شو کړه. ته ځان سره قرآن شریف خو نن په موبایل کې شته، ځان ته رسېږي شي یو پاو سبق خو ویلی شي کنه. ته چې په دکان کې ناست او ګاهک نی نو ذکر کولی نه شي، د عبادت شو کنه. ته چې واپس راځې ذکر نه شي کولی. ستا چې ډیوټي دی یو ځای کې نو همیشه خو ټیک د ډیوټي پوره کول ځان له عبادت دی، چې هغې کې امتانه ظلم ونشي، زیاتي ونه شي. خو دا ډیوټۍ کې بعضې وخت سړي اوزګاري ذکر کولی شي. داسې خلک مې لیدلي قسم په خدای، داسې مې لیدلي چې هلته ډیوټۍ کې لګي خپل کار هم کوي، جیب ډکې درود شریف هم وایي، ذکر هم کوي.